ولسمشر محمد اشرف غني نن چیرته تللی و څه یې وکړل او څه یې وویل. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس او د وسلوال پوځ اعلی سرقمندان محمد اشرف غني نن له غرمې مخکې د شهید ستر پاسوال عبدالرازق خان د ملي پولیسو اکاډمۍ د 11مې دورې فراغت غونډه کې ګډون او وینا وکړه. د هیواد جمهور رئیس د امنیت د تامین په برخه کې د ملي پولیسو دوامدارې قربانۍ وستایلې او وی ویل موږ د شهیدانو کورنیو هر اړخیزې رسیدنې ته ژمن یو. زموږ پولیسو په شهادت سره بار بار ثابته کړي چې غښتلي ملي او اسلامي روحیه لري. جمهور رئیس غني د شهید ستر پاسوال عبدالرازق خان د ملي پولیسو اکاډمۍ څخه 455 تازه فارغ شوي افسرانو ته د مبارکۍ ترڅنګ هغوی ته په خطاب کې وویل تاسو هر یو د ملي ارادې ممثل یاست چې د خپلې وینې تر وروستي ساس کې د دې مقدسې خاورې دفاع کوئ. هغه زیاته کړه تر دې وروسته تاسو فرد نه بلکې د قانون د حاکمیت ځواک یاست. د هیواد جمهور رئیس د ملي پولیسو دنده مهمه او ستونزمنه وبلله او وی ویل ملي پولیس له خلکو سره دوامداره کار کوي. د خلکو خوښي او ناخوښي د پولیسو له کفایت او چلند څخه سرچینه اخلي. هغه زیاته کړه پر پولیسو باور باید تر دې کچې وي چې کله افغان ماشوم له ستونزې سره مخ کیږي پولیسو ته باید مراجعه وکړي. هر افغان باید د پولیسو په کړو وړو کې د قانون اقتدار ښه چلند او اخلاق وویني. جمهور رئیس غني څرګنده کړه واضح اړتیا ده ملي پولیس چې په تیرو 18 کلونو کې جګړې ته سوق شوي وو بیرته خپلې اصلي دندې ته چې د قانون د حاکمیت تطبیق دی سوق شي. هغه همداراز امنیتي مسؤلینو ته لارښوونه وکړه ټولې هغه دندې چې پر ملي پولیسو تحمیل شوي دي باید بیا کتنه پرې وشي. ګرانو مینوالو په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښه شوي وي نو در سره لایک کړئ او ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.